بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. محترمو سیرت النبی صلی الله علیه وسلم لکه څرنګه چې موږ او تاسې په ټولنه کې څومره خوار کړی دی دومره خوار نه دی. زموږ ستاسې په اسلامي ټولنه کې چې هغه ته څومره ځای نه دی ورکړل شوی او له ګڼو بدبختیو سره د هغې د ترک له امله اسلامي ټولنه مخامخ د دومره خوار نه دی. سیرت نبی صلی الله علیه وسلم دا کوم تاریخ نه دی چې تیر شو او هیر شو، بلکې دا ژوند دی چې د اسلامي امت په ټول د حیات کې به بار بار تکراریږي، بار بار به د هغه صحنې او اوراق اوړي را اوړي او تحقق به مومي. محترمو سیرت النبوي صلی الله علیه وسلم هغه وزر دی چې انسان له فرش څخه عرش ته رسوي، یو انسان له سفلوي ګندګیو څخه علوي صفایو ته رسوي، یو انسان د هغه په مټ باندې د دې قابل ګرځي چې د هغه په حق له دې وویل شي انک لعلی خلق عظیم. محترمو دا وړ مقام نه دی. رب لا یزال فرمایي انک علی خلق عظیم. د یو انسان چې صفت وشي د یو انسان لخوا د هغه نشه دومره ورسره لویه شي، هغه دومره ورسره په غرور او په غوره کې شي چې آخر نه پوهېږي چې څنګه یې تحمل وکړي، سعت صدر یې ورته کم شي. دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ذات با برکات دی چې هغه ته الله تعالی فرمایي انک لعلی خلق عظیم، خو بیا هم د هغه تحمل او د هغه برداشت لري. دا یو مقام دی. الله تعالی پیژني هغه چې څوک دی، الله تعالی پیژني چې کوم قدرتونه او عزتونه له هغه سره دي. د هغه لخوا ورته ویل کېږي انک لعلی خلق عظیم. په دې کې چې څومره فکر وکړي، څومره غور وکړي، هغومره دا دروند او با حکمت او با معنا کلمات دي چې د دې تحمل هر څوک نه لري. سیرت څه ته وایي؟ راځم دې موضوع ته وخت کم ده. سیرت دا د عربي ژبې لفظ دی. له ضربه باب سار یسیرو څخه جوفي واوي ده، په لغت کې وایي تګ ده. او اصطلاحي تعریف د القاموس المحیط مصنف داسې کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات، دغه بیانولو ته سیرت ویل کېږي. سیرت خپل ځای باندې ډېره مهمه موضوع ده. غوښتل مې چې په دې موضوع باندې یو څه خبرې وکړم، خو وخت چې ګورو وخت کم ده. نو نن سبا زموږ تاسې ځوانان، کوم ځوانان چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، له کومو ځوانانو څخه چې په آینده کې ډېر امیدونه شته، له کومو ځوانانو سره چې د ډېرو خلکو امیدونه تړلي دي، دغه ټول له سیرت څخه ډېر لرې دي. هغه په دې نه دی خبر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ملګري سره څنګه معامله کوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ ژوند څنګه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم برتاو له کفارو او مشرکینو سره څنګه و. په دې باندې مسلمانان خصوصا ځوانان نه پوهېږي. نو د همدې موضوع د اهمیت لپاره
افغان دارالعلوم استادانو ادارې په ډېر محنت سره ستاسو لپاره یو بله سیالۍ برابره کړې ده. دا سیالۍ د همدې سیرت لپاره ده. د دې سیالۍ مطلب دا ده چې خصوصا نوي ځوانان دا له سیرت سره اشنا سي. د سیالۍ ترتیب به څنګه وي؟ هر سیم ته به لس سوالونه راجع کېږي. له دغو څخه به شپږ سوالونه اجتماعي وي. اجتماعي دا مطلب کله چې دلته سوال منتخب کو کولی شي له خپلو ملګرو سره د 1 دقیقې لپاره مشوره وکړي. د یغه سوال د جواب د ورکولو لپاره مشوره وکړي. 4 سوالونه به انفرادي وي. انفرادي دا مطلب له هر صنفه که هر طالب راولاړ سو همدلته به سوال منتخبوي او د سوال جواب به وایي. او ممتحنین حضرات 3 استادان موږ کېنولي دي. د هر سوال لپاره موږ 10 نمرې ټاکلي دي. هر سوال ته هر صنف ته 10 سوالونه راجع کېږي. نو په مجموعي توګه د یو صنف تقریبا 100 نمرې کېږي. یعنی هر صنف ته به د 100 له اعتبار سره نمرې ورکول کېږي. زه سیالۍ ته د سیالۍ له پیل لپاره 3مه درجه له 3مې درجې څخه د یو طالب علم راولاړ شي او له اجتماعي سوالونو څخه د یو سوال د ځان لپاره منتخب کړي. 3مه درجه. سوال نمبر 14. کعب ابن اشرف څوک و او د کومو اسبابو له کبله ووژل شو او چا وواژه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د 14 سوال لومړی جز کعب بن اشرف څوک و؟ کعب بن اشرف دا د بنو قریظه د قبیلې مشر و او د کوم اسبابو له کبله ووژل شو؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اذیت رساوي او بیا مدینې ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سه بد شعرونه ویل او چا وواژي؟ دا په چرکي عملیاتو کې ووژل شو چې د دې مشر محمد بن مسلمه او ابو نعیله لخوا ووژل شول چې یو ورور او بل رضاعي ورور. دا د شپې راله او ابو نعیله د سر له ویښتانو څخه ونیوي او محمد بن مسلمه دا مردار کړي. ماشاءالله دا سوال جواب سمو. له رابعې څخه د یو طالب العلم راولاړ شي او یو سوال د منتخب کړي. سوال نمبر 9. سوال دی د بدر په غزا کې د اسلامي لښکر بیرغونه له چا سره ول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې سوال جواب دا ده د مسلمانانو بیرغونه عمومي بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه سره او د مهاجرینو بیرغ د حضرت علی کرم الله وجهه سره او د انصارو بیرغ له سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه سره. د دې سوال جواب بیخي سمو. زه 5مې درجې ته له 5مې درجې څخه د یو زده کوونکی راولاړ او له اجتماعي سوالونو څخه د یو سوال منتخب کړي. سوال نمبر 23. کله چې په دارالندوه کې د قریشو سردارانو اجماع وه او د ابو لهب د مشورې مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل پریکړه وسوه، نو د قتل د پریکړې میکانیزم او تګلاره څه ډول وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې سوال په جواب کې موږ ویلی شو چې کله قریشو په دارالندوه کې د ابو جهل د مشورې مطابق د نبی علیه السلام د قتل مشوره وکړه، نو دوی په دې باندې اتفاق وکړ چې د هر قوم څخه د قریشو څخه تکړه نفر به راټول شي، نو هغوی به په شریکه نبی علیه السلام د شپې لخوا قتل کړي. نو بنو هاشم به له ټولو څخه د هغوی قصاص نشي اخیستلی، نو دوی به په دیت باندې راضي شي، نو موږ به دیت ورکړو. ماشاءالله د دې سوال جواب بیخي سم. زه 8مې درجې ته له 8مې درجې څخه د یو طالب العلم راولاړ سي او له اجتماعي سوالونو څخه د یو سوال د ځان لپاره منتخب کړي. 18 سوال. د احد په غزا کې حضرت حمزه رضی الله عنه چا شهید کړ؟ د هغه له جسد سره چا څه وکړه او اول یې وکړل؟ د سوال په جواب کې موږ داسې ویلی شو چې حضرت حمزه رضی الله عنه د وحشي لخوا شهید کړل شو
او هنده بنت امیه مسله وکړه. دا د دې له وجې شهید کړل شو چې دا وحشي چې و دا د جبیر ابن مطعم غلام و او په بدر غزا کې مطعمه ابن عدي دوی په بدر غزا کې قتل کړی و. د هغې په بدل کې دوی ورته ویلي و که چېرته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته قتل کې موږ به ته آزاد کړو. نو وحشي په احد غزا کې حضرت حمزه رضی الله عنه قتل کړ، شهید کړ. د سوال جواب سمو. زه سابعې ته او د اومې درجې څخه د یو طالب علم راولاړ سي او له اجتماعي سوالونو څخه د یو سوال منتخب کړي. سوال نمبر 58: عمرة القضاء څه ته ویل کیږي؟ عمرة القضاء څه ته ویل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمرة القضاء هغه عمرې ته ویل کیږي کله چې د صلح حدیبیه په کال باندې عمره پاتې سول، په دوهم کال چې بیا وروسته وسول دې ته عمرة القضاء ویل کیږي. ماشاءالله د سوال جواب بیخي سم. ستا پر پلمو پل دی خیدر پسی مو اقتدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. ستا پر پلمو پل دی خی مونږ کړي اقتدا محمد رسول الله محمد رسول الله. دا وجود برخو کې خاخي می کړی دي ستا د عشاق. دا وجود برخو کې خاخي می کړی دي ستا د عشاق. نه به دیر شم نه تیرې کمزور کڅوې دا دنیا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. ستا پر بل مو بل دی خی مونږ کړي اقتدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. زیریم هر لوري ته څار کړم سترګې هر خوا غاړوم. زیریم هر لوري ته څار کړم سترګې هر خوا غاړوم. په دیدن پسې دې ګرځم باز کرې شپه او سبا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. ستا پر بل مو بل دی خی مونږ کړي اقتدا محمد رسول الله. د هیلو امیدونو سپین سهار آفرین شه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شه. د هیلو امیدونو سپین سهار آفرین شه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شه. مسکن یې د علومو د هیواد د بریا کورا ریحان ګل لاله د جهاد د بقا کورا ریحان ګل لاله د جهاد د بقا کورا. د ګران افغانستان د غاړې هار آفرین شه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شه. د هیلو امیدونو سپین سهار آفرین شه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شه. ښوولی دې بچیو ته اخلاق او تر
رڼا رڼا دی غیژا شدستا سبرکت دی رڼا رڼا دی غیژا شدستا سبرکت دی د مولا عبدالسلام ضعیف یادگار آفرین شاه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شاه د مولا عبدالسلام ضعیف یادگار آفرین شاه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شاه افغان دارالعلوم 100,000 آفرین شاه منزړګي دوامې ستا د نوم دا سلور توري د خوږ منزړګي دوامې ستا د نوم دا سلور توري کاش نصیب وای دروستلای فقط یو ځل تر تا پورې کاش نصیب وای دروستلای فقط یو ځل تر تا پورې د خوږ منزړګي دوامې ستا د نوم دا سلور توري د خوږ منزړګي دوامې ستا د نوم دا سلور توري کاش نصیب وای دروستلای فقط یو ځل تر تا پورې کاش نصیب وای دروستلای فقط یو ځل تر تا پورې تریخ ژوندون مې په عجم کې ای د دوو کونو سرداره تریخ ژوندون مې په عجم کې ای د دوو کونو سرداره ستا یادونه خو جانانه شپه او ورځ را باندې اوري ستا یادونه خو جانانه شپه او ورځ را باندې اوري د خوږ منزړګي دوامې ستا د نوم دا سلور توري د خوږ منزړګي دوامې ستا د نوم دا سلور توري کاش نصیب وای دروستلای فقط یو ځل تر تا پورې کاش نصیب وای دروستلای فقط یو ځل تر تا پورې یادوم دې په هر دم په مینا مینا چې زه اخلم قدم په مینا مینا چې زه اخلم قدم په مینا مینا یادوم دې په هر دم په مینا مینا چې زه اخلم قدم په مینا مینا چې زه اخلم قدم په مینا مینا په عینینو کې مې ستا روضه تاویږي په عینینو کې مې ستا روضه تاویږي په خیالونو کې درځم په مینا مینا چې زه اخلم قدم په مینا مینا یادوم دې په هر دم په مینا مینا چې زه اخلم قدم په مینا مینا چې زه اخلم قدم په مینا مینا زه بیرته مسابقې ته له درېیمې درجې دی یو زده کوونکی راولاړ سي او له سوالونو څخه د یو سوال منتخب کړي سوالونه انفرادي سوالونه دي سوال نمبر 10 له اسراء او معراج څخه څه مراد دي بسم الله الرحمن الرحیم د دې سوال جواب داسې دی د اسرا نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تګ د
مکې معظمې نه تر بیت المقدس پورې او د معراج نه مراد دا ده چې د معراج نه سفر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر تر سدرة المنتهى پورې. ماشاءالله د دې سوال جواب سل په سلو کې سم زه رابعې ته له رابعې د یو زده کوونکی راولاړ سي او یو سوال د منتخب سوال نمبر 28 د خدای جل جلاله په لاره کې لومړی غشی چا وویشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سوال جواب دی د الله جل شانه په لاره کې لومړی غشی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فداکا ابي و امي ویلو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. نو د سوال جواب به قسم زو خامسه ته له خامسه دی یو طالب العلم را ولاړ سي او یو سوال د منتخب کی. سوال نمبر 2 دیرشم د بدر په غزا کې د مسلمانانو د شهداو شمیر څومره او د کفارو د مقتولینو شمیر څومره؟ د دې سوال جواب دا دی چې د بدر په غزا کې د مسلمانانو د شهداو شمیر 14 او د کفارو مشرکینو هغه نفر چې مردار شوي هغه 80 نفره مردار شوي په دې بدر غزا کې. ماشاءالله د سوال جواب به قسم زو سادسه ته له سادسه دی یو طالب العلم را ولاړ سي او له انفرادي سوالونو څخه دی یو سوال منتخب کی. زو سوال نمبر 8 لمړی وحی چیرته نازله شوه؟ پرښتې څه وویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی وحی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل قوم څخه عزل کړی او غار حرا ته تللی او د کائناتو په دې نظام کې فکر کاوه نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جبرائیل امین وحی راوړه او ورته ویلې چې او پوښتنه یې وکړه چې اقرأ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ویل چې ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم. دا سلسله داسې تر 3 پورې دوام ورکړ او هر وار به جبرائیل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل غیږ کې دومره ټینګاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نږدې و زما دا پښتۍ ماتې سي. ماشاءالله د سوال جواب به قسم زو سابعه ته له سابعه څخه د یو زده کوونکی را ولاړ سي او له انفرادي سوالونو څخه د یو سوال منتخب کی. سوال نمبر 3 شق صدر څه ته وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه ولې څیرې کړل شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شق صدر ویل کېږي د نبی جبرائیل علیه السلام چې دا د نبی علیه السلام مبارک د سینې راوستې وه او د په اوبو باندې دا وینځلې وه او همدارنګه دا ځکه یې سري کړې وه چې دې څخه چې کوم هغه شیطاني خرافات دي او هغه وسوسې دي دا خو د وخت پیغمبر وکنه نو په دې بنا باندې دا یو سري کړ ترڅو د شیطاني خرافات او وسوسو څخه دې شي په امن کې شي په دې بنا باندې دا سینه ورته سري کړې وه. ماشاءالله د دې سوال جواب به قسم 15 درجو موږ سره شرکت کړی په دې نتیجه کې لموږ سره چې په اول نمره راغلی هغه 8مه درجه ده او د 8مې درجې څخه د یو زده کوونکی د ټولو زده کوونکو په نمایندګي باندې راولاړ سي او خپله جایزه دی د محترم مولوي صاحب منظور احمد له لاس څخه وصول کړي. دوی په سلو کې 95 نمرې وړي دي. په دې مسابقه کې لمونږ سره په 2م مقام باندې 2 درجې راغلي دي چې دواړو نمرې تقریبا یو شی دي یوه سابعه او بله رابعه درجه. دوی په سلو کې 2 نمرې وړي دي. په 3م مقام کې لمونږ سره 5مه درجه راغلي 5مه درجه له سلو څخه 9 نمرې وړي دي او دوی په 3م مقام کې راغلي.
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغفار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الستار. فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.